السلام علیکم ګرانو پښتنو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یئ. ملګرو، نن بیا هم یوې نوې طریقې سره دلته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښ شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، نن طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو له واو ایپ څخه مونږه پیسې خپل سیمې کارت ته ولېږو. نو نن تاسو ته د واو ایپ د پیسو ویستلو ثبوت سره درته ښیم. تاسو ویډیو تر پایه وګورئ او ویډیو نور ملګرو سره شریکه کړئ تر څو نور ملګري هم له دې څخه خبر شي. دوستان، زه راځم اول تاسو ته خپلې پیسې ښیم. دا کتلی شئ دوستانو چې اوس په زما سیم کارت کې 10 افغانۍ دي. نو زه اوس راځم او تاسو واو ایپ خلاصوم. دوستانو، کله مو چې واو ایپ خلاص کړم نو دلته تاسو ارنینګ ښیي. دلته زه 1.10 واو لرم چې 1.10 څخه تقریبا $1 جوړیږي او $1 بیا تاسو خپل سیم کارت ته لیږلی شئ. نو زه راځم دلته تاسو به لاندې راسئ او دلته به کیش آوټ باندې کلیک کوئ. کله مو چې کیش آوټ باندې کلیک وکړ دلته به تاسو ته یوه نوې صفحه خلاصه شي، لکه انتظار به ورته وباسئ دوستانو. دوستانو، تاسو ته به دا ډول صفحه خلاصي. دلته دوستانو یو پورته لیکي ارنینګ 1.10.93 او یو لیکي اویلیبل ارنینګ. اویلیبل معنا دا ده چې تاسو دا اوس په لاس کې لرئ او دا تاسو باسلی شئ. نو زه اوس 1.8 کوین پوینټونه چې دي هغه اویلیبل ارنینګ کې لرم. نو زه اوس دا خپل سیمې کارت ته باسم. دوستان، تاسو به لاندې راسئ. دلته ډېرو طریقو باندې پیپال باندې هم باسل کېږي، بانک له لارې هم باسل کېږي او دلته دوستانو موبایل کریډټ تاسو کتلی شئ. زه اوس موبایل کریډټ لپاره باسم او زه په دې باندې کلیک کوم. دوستانو، کله مو چې دلته کلیک وکړ نو دوستانو دلته ډیټیلز ده. دلته تاسو یایي کانورټ ریټ، یعنی یو واو کوین څخه 1 سنټ د ډالر جوړیږي، یعنی چې 100 سنټه شي نو $1 ته جوړیږي. او چې کله ترانسفر کوئ نو 8% یعنی د 1.8 دي مثلا د 8 به دوی په دا ترانسفر باندې درنه فیصدي اخلي او دا $1 به پوره ماته را رسیږي. دوستانو، زه راځم اوس دلته تاسو خپل نمبر به ورکوئ. دلته نمبر ورکومه. کله مو چې نمبر ورکړ دوستانو دلته به تاسو په ویل ډیټ باندې کلیک وکړئ. وګورئ دوستانو، دلته دا نمبر یې وانخیسته. دلته دا لاندې نمبر کوم ته لیکل شوی دی دوستانو 0 مې ترې لرې کړ. دوستانو، تاسو ته به داسې یوه صفحه خلاصي. دلته به تاسو چوز کرکټر امتحان باندې به کلیک وکړئ. دوستان، دلته تاسو ته ښیي چې تاسو څومره پیسې لیږئ. ما سره اوس $1 ده نو زه $1 باندې کلیک کوم او بیا دلته په کنټینیوز باندې به تاسو کلیک کوئ. کله مو چې کنټینیوز باندې کلیک وکړم دوستان دلته تاسو څخه د خپل واو ایپ پاسورډ غواړي. نو دلته د واو ایپ پاسورډ ورکوم. دوستان، دلته ما پاسورډ ورکړم. تاسو به بیا په اډ کریډټ باندې کلیک وکړئ. دوستان، دا وګورئ موږ ته یې ولیکل یور کیش آوټ ریکویسټ ویز ریسیوډ ان د ویل بی پروسیسډ ان اندر 1 hour کنټریبیوشن یو دیز آوټ. دوستان، دلته دا ولیکل چې تاسو د پیسې باسل کامیابه شو او تاسو به دا په 1 ساعت کې ترلاسه کړئ او دا مبارکي هم کړې ده. نو زه اوس راځم او دلته ماته یو ایمیل هم راغی. زه به دا ایمیل هم وګورم. دا کتلی شئ دوستانو، دلته د واو ایپ له لارې ماته میسیج راغلی ده او مبارکي ښودلې ده او همدارنګه دا یې هم ښودلي چې تاسو څومره واو ولېږل. نو زه اوس راځم او سیمې کارت ګورم چې آیا ماته اوس پیسې راغلي او که نه. دوستانو، تر اوسه نه دي راغلي. هلته 1 ساعت لیکلی ده چې 1 ساعت کې به تاسو ته ورسېږي. نو موږ لږ انتظار ورته باسو دوستانو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو، ماته میسیج راغی تقریبا 10 منټو نه هم کم وخت به وتلی. زه اوس تاسو ته پیسې هم ښیم او میسیج هم تاسو ته ښیم. دا وګورئ دوستانو پورته. دا دوستانو تاسو کتلی شئ ترانسفر دا ټول معلومات یې ښودلي دي څومره پیسې راځي دوستانو. نو زه اوس دلته هم تاسو ته پیسې ښیم. دا کتلی شئ دوستانو چې زما موبایل کې اوس 9.50 افغانۍ دي او ما ته په کامیابۍ سره پیسې راورسېدلي.
دا نننۍ طریقه چې تاسو ته مو ښودلې، تر بلې طریقې چې تاسو درنو حضور ته حاضر یم، تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.